په جنکو نن سبا څوک څه کوي ولې ولایت مازغه دې خراب دي نن سبا د هلکانو فیشن د جنکو خو ستا خبره صحیح ده خو تاسو چې راوتلي د جنکو خبره په ټوله ډون کړې ده نو ګونه چې ته ما سره څنګه لایف ته راشه جنکې هسې یو خبره ته وکړم سلیم کوکو که دې کونه که ورکول کې غلطه خبره مه کوه سمه ملګرو دا زمونږ نن سبا هغه ځوانان دي لکه تاسو اوس دې ته ګورئ دا دیوال ته ولاړ دی څه عجیبه حرکت کوي لکه خلکو له کم میسج ورکوي په هغې باندې به تاسو هغه پوهیږئ کم ډانس چې کړی دی هغه خیر سیټ ټکه خو دلته یو بله ویډیو وایرل شوې ده دا نو که تاسو په دې کې پیله سوچ وکئ نو دا چې کوم دی یو سړی پې لکه یو قسمه پروت غونده کې وي او دا چې کوم دی هغه پاسې یو ویډیو ریکارډ کړی او بیا کم ځان ښیي او کم ماټونه هله پرېږده او دې بلې ویډیو ته یې وګوره یعنې کم جاني سینس تصویر یې راړلی دی او هغه خلکو ته ښیي او لکه آخر خلکو ته ښودل هغه څه غواړي ډېر زیات یو د شرم افسوس مقام دی بل طرف ته که تاسو وګورئ ټیک ټاک په لایو چې کله دا راشي سلیمه پرېږدي نو هلته چې دا کم غول او غوښیان خوري نو هغې نه به هم تاسو خبر یئ یعنې ډېر زیات داسې خبرې کوي که چېرته هغه څوک دوه کسه ناست وي نو هغه په تیزه باندې اورېدی هم نه شي داسې قسمه خبرې پکې کوي نو ډېر زیات د شرم یو افسوس مقام دی چې لکه نه حکومت شته نه داسې قانوني کاروایي د دې خلاف کېږي چې لکه تاسو ټیک ټاک هم چرې آن کوي په هغې باندې چې کمې خبرې شروع دي نو هغه ډېرې زیاتې افسوسناکې ډېرې زیاتې شرمناکې دي بس الله تعالی دې په موږ رحم وکړي او دې خلکو ته الله تعالی هدایت وکړي لکه دا وګورئ د جنکو په شان کم حرکات چې کوي ځوان هلک دی هغه د ځانه اجړا جوړ کړی دی دا به هم په کور کې وایي چې زه لکه ځوان یم نو دغه کومه ویډیو چې وه دغه ما هم تاسو سره شریک کوله دغه نوي کوم چې راغلي وه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي وو